السلام علیکم ورونو، څنګه یې؟ ښه یې؟ تیر شوی اختر مبارک شه، روژې تراویح مبارک شه. موږ سره دا چیلې راغلي دي، دا 35 چیلې دي، راجنپوري دې ته وایي. دا یو ورسره چیلې دی، بریډر دې ته وایي. او په دې 35 چیلو کې موږ سره دا یوه چیلې چې کومه یوه ده نو دا بیتل ده، او هغه یوه نه ده، دا یوه دا توره او دا سپینه چې درته کومه ښکاري دې ته ابلګ وایي. دغه ابلګ چیلې ده، په دې کې دغه یوه دا تشه ده، لکه دې کې اوس په سوه کېږي، اوس په مال کېږي ده، او نورې ټولې پکې بلاربې دي. څه د 3 میاشتو دي، څه د 2 میاشتو دي، څه د 4 میاشتو دي، او څه پکې نږدې دي، لکه مطلب یو میاشت یوه نیمه کې بلنګېږي. نو د چا چې پکاري غټې چیلې دي، فل سایز او اوریجنل راجنپوري دي. دې خوا وګورئ، دې مخ ته وګورئ، دې پوزې ته وګورئ، دا اوریجنل راجنپوري ده. ښه، هغه چې کومې ته توتا پیس وایي او کومې ته ګلابي وایي، نو هغه توتا پیس ورته د دې وجې نه وایي، او دا ګلابي دې خوا وګورئ، دا ورته د دې وجې نه وایي. دا اوریجنل راجنپوري دي. ښه، نو که د چا فارم له پکار وي، فل سایز غټې چیلې دي. دا کم از کم خدای مې دې نه غلطوي، خو دا 60-70 کیلو پکې چیلې هم شته، په دې کې 50-45 کیلو والا هم شته، په دې کې 55 والا هم شته، او درنې هم پکې شته. په یخنۍ کې هم پایي، په ګرمۍ کې هم پایي، او چې لنګې شي نو د 2 نه والا تر د 4 پورې دي بچي راوړي، 3 راوړي، 4 هم راوړي. او بس هغه بیا د قسمت خبرې دي چې څو درله راوړي، چې څومره ورله خوراک ښه ورکوئ او خیال یې ساتئ، نو هغو نه دوی خوشحاله وي او بچي ډېر راوړي. دا 3-4 خامخا راوړي. 2 کیلو نه والا تر د 3 کیلو پورې دي پی کوي، او 2-2 3-3 4 بچي راوړي. دا ښه، په دې کې دا یوه چیلې ما تاسو ته ووایي چې دا پکې تشه ده، نورې ټولې بلاربې دي. ښه، دا پکې بدل نسل دی، هغه پکې بدل نسل دی، هغه بیتل دی، دا پکې ابلګ ده. نورې ټول چې څوک د ځان دپاره فارم کوي او کاروبار شروع کوي، نو دا تیارې چیلې دي، په دې باندې دومره خواري نه ده. ټیک ده، دې باندې به تاسو یوه نیمه 2 میاشتې خواري به تاسو دې سره کوئ، یا نهتې چې ډېر زیات شي نو 3 میاشتې خواري به ورسره کوئ. دا به درته غنیږي، یو په ټریپل باندې دا غنیږي. ټیک ده، دا چې اوس 35 دي، دا تاسو ټول واغشتې، دا 35 هم واغشتې، نو دا به په 3-4 میاشتې کې به دا رسېدلي وي، 90-100 ته به دا رسېدلي وي، چې دا 2-2 3-3 بچي هم تاسو له درکوي، نو دا د دې تعداد به 100 ته ورسي. نو مثال په طور که تاسو په دې باندې اوس 15-20 لاک روپۍ انویسټ کړئ، 10-15 لاک هم انویسټ کړئ، هغه به تاسو ته ټریپل کېږي. د یو په ځای باندې به درته 3-4 ځایه شي. نو دغه ستاسو پیدا ده، د ثواب کار هم دی او سنت طریقه هم ده. نو چې د چا په کاري دا ارزان هم دي او ریټ هم مونږ ښه ورکوو، نو کوشش وکړئ چې زر تر زر یې واخلئ. تاسو بیا دغه خبره کوئ، ویډیو وښایئ، او بیا چیلې خرڅې شوي او مونږ له بیا هغه څیز نه راکوئ. نو چې تاسو کنټیکټ زر وکئ، بیانه پکې وکئ چې بس هم ستاسو ته ایسارې کړو او دغه وکړو، نو هم ستاسو به وي. ټیک ده، غټې چیلې چې تاسو واخلئ او فارم ته شروع کړئ، نو د دې فایده به تاسو ته زر میلو شي. مطلب دا چې په 1.5-2 میاشتې کې یا په 3 میاشتو کې به تاسو ته د دې فایده میلاویږي. او دا فل سایز چیلې دي، دا ډېرې غټې چیلې دي، دا ټولې بلاربې دي. ښه، په دې کې دا وګوره، دا د دې بریډر برابر چیلې ده. دې سره چې کوم چیلې دي، دا د هغې برابر چیلې ده. دا کم از کم 65-70 کیلو چیلې ده. دا ډېرې غټې غټې چیلې دي، دا فل سایز چیلې دي، او د دې فایده به تاسو ته په 2-3 میاشتو کې زر میلاویږي. نو بس کوشش وکړئ چې زر تر زر یې واخلئ او راشئ یا کنټیکټ وکړئ. دا مونږه که تاسو راځئ عموم ښه پخه، او که نه راځئ نو دا مونږه پاکستان کې چې په کوم ځای کې تاسو غواړئ، دا به تاسو ته کارګو کېږي، مونږ یې کارګو کوو. دا مونږه کارګو کوو هم سوات، مینګورا، پیښور، مردان، نوخار، د دې ټولو ځایونو نه خلک راځي، مونږ یې کارګو کوو او
دا لاټ مونږ سره چې کوم دی نو دا مونږ ارزانم ورکو. مونږ دا هر یو ویډیو کې دا وایو او راشه را چکر شئ نو وبه هم ګورئ، خپله به خوښ هم کې نو مطمئن به یې. ټیک ده. بله دا که تاسو ټولې راجنپورې دي دې کې دقه دوه پکې دغه دي، دا ما تاسو ته یو درې څلور ځله وویل چې په دې کې دا یوه پکې ابلګ ده او دا یوه پکې بیتل ده. ټیک ده. دا یوه کراس شوې ده، هغه یوه تشه ده، کراس شوې نه ده، اوس په کراس کېږي تیاره ده که نه. دا نورې دا سپینې چې کومې تاسو ټولې ګورئ دې ته راجنپورې وایي، دا ټولې بلاربې دي. ښه، دا مونږ سره چې دا کم لاټ ولاړ دی دا به مونږ تاسو له د لاټ د حساب نه په 38,000 روپۍ باندې درکو. جی چې څوک ټول لاټ اخلي ځان له غونډې چیلې اخلي نو هغې له به پکې زه د خپله طرفه یو چیلی پرې ورکوم. هغه چې هر څوک وو چې د هر ځای و پښتون و زه به وله یو چیلی ورکوم، زما د طرفه به هغه فری وي. ٹھیک ده. अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, एक लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दे। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा।